السلام علیکم ورحمت الله. ډیری ځوانان دا شکایت کوي چې زه مطالعه څنګه وکم، زه مطالعه نشم کولی، زړه مې پکې تنګیږي، یا یو ورځ کوي بل ورځ نه کوم. نو ټولو ځوانانو ته زه دا وایم چې یو اشتباه ډیر زیات ځوانان چې کوي هغه دا دی چې دوی د یو ځل نه د 400 ورقو کتاب راواخلي، د 1500 ورقو کتاب راواخلي، بیا مطالعه شروع کړي. هغه چې یو څو صفحې ولولي بیا یې زړه تنګیږي. ګورئ داسې نه کیږي. که چیرې تاسو که مطالعې سره عادت ناست دی نو تاسو کولی شئ چې داسې یو کتاب راواخلي چې هغه 40 صفحې 50 صفحې یا 80 صفحې، هغه نه بعد اساسه همداسې مخکې لاړ شي، ځان ته یو خاص ځای وټاکئ، یو کتابچه راواخلئ، د کتاب مهمې خبرې هلته ولیکئ. نو کله چې تاسو دا ټول کتاب لولئ هلته مهمې خبرې لیکئ په کتابچه کې. دا کتابچې ته چې ګورئ د کتاب ټول مفهوم ستاسو ذهن کې کښېني. داسې نه کېږي چې تاسو انډیوالان سره ناست یاستئ، هغې موبایل کې ګوتې وي یو کتاب دې راغستی مطالعه کوم. داسې مطالعه نه کېږي. آرام ځای کې کښېنئ او مطالعه وکړئ. غواړئ ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړئ چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړئ چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس ولله. غواړئ چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس ولله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي. که نه وي موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی چې د خپل درسونه ولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.